نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. په شریعت کې د هر روا کار لپاره یو دلیل شته او د هر ناروا کار لپاره هم یو دلیل شته. کله کله پر ځینو روا شیانو باندې انسان په بېخبرۍ کې د نارواوالي حکم لګوي، او کله بیا پر ناروا شي باندې انسان چې بېخبره وي، معلومات ونه لري، د روا حکم لګوي. لہذا د علماو سره ناسته، د علماو خبرې اوریدل، د هغوی بیانات تورتلل، خامخا یو مسئله، خامخا یو حکم، یو شرعي فتوا زده کېدلی سي. امام بخاری رحمه الله تعالی داسې حدیثونه راوړي چې سړی کله کله د خپل کور څخه د باندې صحرا ته وتلی سي، هلته یو خورد و نوش کولی سي، د طبیعت او تفریح لپاره، د طبیعت د سموالي لپاره کولی سي چې ولاړ سي. نو یو څو حدیثونه امام بخاری رحمه الله تعالی راخستی دي. یو 13 باب دی، باب الخروج الى المقبلة وحمل الشيء على عاتقه الى اهله بالزبيل. کشت وروتل او بیا په ټوکرۍ کې پر خپل اوږو باندې د خپل کورنۍ لپاره یو شی راوړل. باغ ته وروتی څوک او د خپل کورنۍ لپاره میوه راواخیستل، پالیز ته ورغلی یو بل څه یې راواخیستل، مامتې ته ورغلی یو بل څه یې راواخیستل، پر اوږو یې رابار کړل، خپلې کورنۍ ته یې راوړل. دا په حدیثو کې ثابت شیان دي. او روا کار هم دی چې انسان ووځي، کله کله پیاز کرل سوي، پټاټې کرل سوي، بل څه کرل سوي، وروځي د یو ځای ته دښته کښت ته وروځي، د کور لپاره یې سره اخلي. انډیوالان هم بیا یې هغه هم وروځي، د کور لپاره یې سره اخلي. حدیث مبارکو کې دا کار روا بلل سوی دی. نو کم حدیث دی؟ عن عمرو بن ابي قرة الكندي، د حضرت عمر رضی الله عنه څخه روایت دی. پلار ابو قره کندي نومېدی. دی وایي: څوک؟ حضرت عمر رضی الله عنه: عرض ابي على سلمان، زما پلار حضرت سلمان رضی الله عنه ته چې شور پیش کړله، اخته خپل خور. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي: عرض ابي على سلمان اخته، زما پلار را ولاړ سو، خپل خور حضرت سلمان رضی الله عنه ته وویل دا په نکاح د حضرت عمر رضی الله عنه خو نو عمه کېږي، د پلار خور عمه کېږي. پلار مې را ولاړ سو، حضرت سلمان رضی الله عنه ته وویله، صحابي مبارک ته ویل د خپل خور په نکاح درکوم. حضرت سلمان رضی الله عنه انکار وکړي، فابا، نو انکار یې وکړي. وتزوج مولاه له یقال لها بقیره. د حضرت سلمان رضی الله عنه بیا یو مری و، آزاد سوی و، هغه را ولاړ سو، واده ته یې د ده یو مینځه په نکاح ورکړله، بقیره ورته ویل کېدله، بقیره. فبلغ ابا قرة انه كان بين حذیفة وسلمان شیء. زما پلار چې ابو قره نومېدی، حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي، وای پلار ته مې دا خبره ورسېدله چې د دوو صحابو تر مابین یو څه په خبرو کې ترشوالی راغلی دی. د چا او چا تر مابین؟ د حضرت حذیفه او د حضرت سلمان رضی الله عنه تر مابین یو خبره تاو بالا سوې ده. فاتاه یطلبه، زما پلار ابو قره رالی، د حضرت سلمان رضی الله عنه پوښتنه یې کول، چیرې دی؟ پوښتنه یې وکړل، چیرې دی؟ باید پیدا کم، د دوو کسانو تر مابین کې یو خبره سره پوسوي نه، باید خوابتیا په خوشحالي سره واوړي. فاخبر انه في مقبلة له، یو چا ورته ویله چې ورسه حضرت سلمان رضی الله عنه تللی دی، و خپل پالیز ته و خپل کښت ته تللی دی، هلته به یې پیدا کولی سي. فتوجه الیه، د حضرت عمر رضی الله عنه پلار ابو قره ولاړې پسې روان سو د کښت په خواته چې حضرت سلمان رضی الله عنه کرلی دی. فلقيه معه زبیل فيه بقل. ابو قره د حضرت سلمان رضی الله عنه سره په داسې حال کې مخامخ سو
معه زبیل د حضرت سلمان رضی الله عنه سره یو ټوکري و فيه بقل د کور لپاره یو څه سبزیجات راخستی و رومي و بینډۍ و هر شی چې د دې څخه یوه خبره دا ثابتېږي که هر څومره د لوړې درجې انسان وي د کور په بار باندې ونه شرمېږي. سپین ږیری دی، په کور کې مشر دی، بل څوک نه لري، د کور سامان وړی راخستی دي پر موټرسایکله باندې، په زرنج کې، په سواري کې، په بل شي کې. د دې څخه یوه خبره دا ثابتېږي. بله خبره دا ثابتېږي که انسان د خپل کور څخه د باندې صحرا ته ووځي او د کور د ضرورت لپاره ووځي، مخکې مې درته وویل د طبیعت د سمون لپاره ووځي، ناروا کار نه وي، وتلی سي. قد ادخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه. حضرت ابو بکر راولاړ سو، باره د خپل د لکړې څوکه د ټوکري په د سر کې وربند کړله. فی عروة الزبیل په د سر کې وربند کړله، هو علی عاتقه د ټوکري حضرت سلمان رضی الله عنه پر اوږو باندې بار وه، باره دوم د څوکه بند کړل ورسره راوایستله. فقال باره یې ورته ویل یا ابا عبدالله، ابو قره حضرت سلمان رضی الله عنه ته پر لارې خبرې شروع کړلې، ویل ای ابو عبدالله، ای د عبدالله پلاره، ما کان بینک و بین حذیفه، ستا او د حذیفه تر مابینځ کومه خبره پیښه سوې وه؟ قال د حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي یقول سلمان، و حضرت سلمان رضی الله عنه فرمایله وکان الانسان عجولا. د سورة اسراء 11 نمبر آیات تلاوت کی، یا به شاید 11 نمبر آیات بدایه تلاوت کی. باری ورته ویله چې انسان خو ډېر تلواري وي، د انسان په مزاج کې تلوار وي. حضرت سلمان رضی الله عنه دا خبره پر لارې ورته وکړله. نورې خبرې نه دي کړي. فانطلقا دواړه را روان سو، ابو قره دی حضرت عمر رضی الله عنه پلار او حضرت سلمان رضی الله عنه دی، دواړه را روان سول حتی اتیا دار سلمان، د حضرت سلمان رضی الله عنه کور ته راورسېدل. فدخل سلمان الدار فقال، حضرت سلمان رضی الله عنه کور ته داخل سو، باره وویل السلام علیکم، کورنۍ خلکو ته سلام را ادا کړي. د دې څخه دا معلومیږي چې خاوند کور ته راسي کوروالا ته به سلام ادا کوي. پلار که کور ته داخل سو زامنانو اولادو ته به سلام ادا کوي. هر څومره مشر چې د هر څومره انسانانو سرپرستی او مشرتوب چې کوي، چې کله کور ته راسي سلام ادا کوي. که څه هم لوی د ټوله وطن مفتی اعظم وي، لوی مفتی وي، لوی ملا وي، لوی شیخ وي، لوی پیر وي، سنت طریقه دا ده چې کله کور ته داخل سي سلام ادا کوي. تر صحابي خو نو بل لوړ کېدلی نه سي څوک، تر صحابي مبارک، تر یوه صحابي ټوله نړۍ نه سي لوړېدلی. نو حضرت سلمان رضی الله عنه چې کور ته رالی، بارې ویل السلام علیکم. هلته خو نو مېلمه ورسره دی، دستي چې خپله غوټه کښېښوله. ثم اذن لابي قره، باره مېلمه ته ویل ابو قره ولراځه. فدخل، نو مېلمه هم ور سو. فاذا نمط موضوع على باب، پټو پروتو د دروازې سره، او بل وعند رأسه لبنات، پټو د سر و طرف ته یو څه خښتې پرتې وي، او د خښتو سره سره و اذا قرطات ځین پروتو، لکه کوربچه داسې دبل او پندو، یو پټو او خښتې او یو ځین داسې پند ځین پروتو لکه کوربچه. فقال، باره حضرت سلمان رضی الله عنه ابو قرة ویل والکښېنه اجلس. د دې څخه بله خبره دا ثابتېږي چې مېلمه رالی، مېلمه ته به شان تیاروې، د ناستې ځای بیا به تور تویل چې مهرباني لکه زموږ په اصطلاح کې راسه دلته کښېنه، دلته کښېنه. مېلمه به نه لکه نو مناسبه دا د غږ به پر کوې، داسې به نه کوې چې کوټې ته داخل سو بالانو ته ځینې ولاړ سې. یا چې رالی مېلمه ځای ورته برابر کړې، ورته راځه دلته کښېنه. کله کله کوټې داسې وي دروازه د کور پر مخامخ وي، کوټه کې مناسبه نه ده چې د مېلمه د دروازې پر مخامخ کښېني، یو بل طرف ته یې کښېنه. دا بله خبره، دا زده کوي دا خبرې د ژوند ټوله آداب دي، ژوند په دغه سمیږي. باره ورته ویل د ابو قره مېلمه ته اجلس على فراش مولاتک التي تمهد لنفسها، ستا د هغې مینځې پر کوربچه کښېنه، پر بستره کښېنه، کومې مینځې چې د خپل ځان لپاره دا ځای تیاروئ. مینځه وه پخوا، هغې به هم داسې ځای تیاروئ. او بیا حضرت سلمان تنه ورته وویله چې دا ستا مینځه ده چې ته په نکاح راکړې ده، اوس هغې د خپل ځان لپاره دا شی تیاروئ، ته پر هغه ځای باندې کښېنه. چې کښېنستله نو ثم انشأ یحدثه فقال، باره په خبرو شروع وکړله. حضرت سلمان تنه خبرې ورسره شروع کړلې د مېلمه سره. د مېلمه سره به ته خبرې شروع کړې،
په دې انتظار باندې چې میلمه زما سره خبرې شروع کړي. میلمه به ته پر خبرو راولې، هغسې مجلس به ورسره کوي چې ستا او د میلمه تر مابینځ خوندور وي او طبیعت سم سي، په شرط کې روا مجلس وي. فقال باري وویله ان حذیفة کان یحدث باشیاء. حضرت ابو قره خبرې ورسره شروع کړې د حضرت سلمان رضی الله عنه سره. حضرت سلمان رضی الله عنه ورته وویل چې زما او د حذیفه تر مابینځ بله خبره نه وه رضی الله عنه، دا یوه خبره زما او د تر مابینځ پېښه شوله. ان حذیفة کان یحدث باشیاء، حذیفه رضی الله عنه داسې خبرې کولې کان یقولها رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غضبه. نبی علیه الصلاة والسلام ته به درد ورغلی و، هغه د درد خبرې به هم حضرت حذیفه رضی الله عنه راواخیستلې، نورو خلکو ته به یې کولې او خلک به بیا ما ته راله. حضرت سلمان رضی الله عنه فرمایي ما ته به راله، زما څه به یې پوښتنې کولې چې پلانکۍ خبره څنګه ده. لاقوام فاوتي ناس سالوا عنها، خلک به ما ته راله پوښتنه به یې زما څه کول چې پلانکۍ خبره څنګه ده. ولالته به حضرت حذیفه رضی الله عنه داسې خبرې خلکو ته کولې چې نبی علیه السلام به په درد کې کړې وې. باره به ما ورته ویل دا خلکو ته چې زه جواب نه در کوم. فاقول حذیفة اعلم بما یقول، واسې د حضرت حذیفه رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړي د چې کومې خبرې اورېدل دي دی ښه په خبر دی. حضرت سلمان رضی الله عنه د میلمه ابو قره مبارک رضی الله عنه ته خبرې کوي، شروع دي خبرې کوي. دا هم پسې ورته ویل واکره ان تکون ضغائن بین اقوام، ما ته دا بد خوند راکوي چې د خلکو تر مابینځ حسد پیدا سي. د دې څه بله خبره دا ده چې ملا عالم مشر د کور سپین ږیري ستا پیر او ستا مرشد که خبره وکړله او خبره بل ځای بیا د خلکو تر مابینځ حسد پېښېدي، خبره مه کوه. اوس ګوره یو مثال یې وایم، زه د دې کلي امام یم، دا زما مقتدي دی، د ده خبره یو ځای کوم په مجلس کې. دغه مقتدي په مخ کې مې د بل مقتدي خبره وکړله، اوس دغه مقتدي ته لازمه نه ده چې د زما خبره ده ته هم وکړي، ولې خو حسد سره پیدا کېږي. نو حضرت سلمان رضی الله عنه ویله ول ما ته دا بد خوند راکوي چې د خلکو تر مابینځ کینه او حسد پیدا سي. فاوتي حذیفة فقیل له، یو نفر دا خبرې واورېدلې، باره حضرت حذیفه رضی الله عنه ته رالی ویل ستا په باره کې حضرت سلمان رضی الله عنه داسې وایي. څنګه وایي؟ زما په باره کې څه ویلي دي؟ ان سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. حضرت سلمان رضی الله عنه ستا په باره کې دغسې باور لري کومه خبره چې ته کوې ستا خبره نه رښتیا بولي نه درواغ بولي. حضرت حذیفه رضی الله عنه هم صحابي دی، باره خامخا په زړه کې یو څور ګرځي. فجاءني حذیفة فقال، وای حضرت حذیفه رضی الله عنه ته چې دا خبره ورسېدل باره ما ته راغی. دلته علما فرمایي وای ګوري لکه دا اوس یو ګړی مخکې چې مې درته ویله د خلکو تر مابین داسې خبره مه کوئ، د دوو استادانو تر مابین داسې خبره مه کوئ، د دوو مدرسو د مشران تر مابین داسې خبره مه کوئ، د دوو کورنیو د مشران تر مابین داسې خبره مه کوئ، د دوو ورونو تر مابین داسې خبره مه کوئ چې دوی تر مابین حسد پیدا سي. اوس موږ شاګردانو ته وایي ما یو خبره په درس کې وکړل، زه شاګردانو ته وایم چې دا خبره مې تاسو ته وکړل، دا خبره نو بل ځای مه کوئ. شاګرد د دې لپاره چې بل استاد ته ځان محبوب او خوښ کړي، پر هغه باندې ځان ګران کړي، وایي مفتي صاحب داسې ویل، د هغه په زړه کې دستي خبره راګرځي، زما سره معلومات نه کوي چې په کم نیت ما وویل. دا شاګرد چې خبره وړې ده خو د دوو استادانو تر مابین حسد پیدا سو، کینه پیدا سوه. حالا چې خبره به دومره نه وي، ګناهګار خپله د شیطانتو چغلخوري خپله د شاګرد بر عادت کېږي یا د یو بل چا عادت کېږي. د دې محل خبره هلته وړه، دا کور خبره دلته راوړه، د دې خونې خبره هلته وړه، د دې دوکاندار و تجارت و شرکت و تجارتخانې خبره هلته وړه. دا دوه انسانان چې په حسد سره اخته کېږي، د دغه چغلخور انسان په خاطر اخته کېږي، د ده ګناه ډېره ده. نو وایي ما ته حضرت حذیفه رضی الله عنه رالی بارې راتویله فقال یا سلمان ابن ام سلمانه، ای سلمانه چې د ام سلمان زوی یې. وایي ما ورته وویله فقلت یا حذیفة ابن ام حذیفه، ای حذیفه چې د ام حذیفه زوی یې. باره دا خبرې مو سره وکړلې چې ولې داسې وایه. اخر ما ورته ویل حضرت سلمان رضی الله عنه فرمایي وایي ما ورته ویله لتنتهین او لاکتبن فیک الی عمره، یا به دا خبرو څه خبره ګرځې، هر خبره به د رسول علیه الصلاة والسلام چې رسول په درد کې کړی د خلکو ته به نه کوي، د خبرې په خاطر په خلکو کې حسد پیدا سي. او یا ستا شکایت زه حضرت عمر رضی الله عنه ته کوم، کم کار کوي. فلما خوفته بعمر ترکني،
حضرت سلمان مبارک فرمایي وایم چې حضرت حذیفه مبارک په دې خبرو بیروي چې زه چې حضرت عمر مبارک ته شکایت کوم باره وای زه څه خولاړی ولاړ ته دې ځای کومه خبره ثابته سوله دا خبره ثابته سول چې د دوه انسانانو تر مابینځ به انسان شیطانت نه کوي داسې خبره به نه کوي چې حسد پیدا شي په یو کوټه کې مسافر وي انډیوالان تللي دي په هوټل کې ځای نیولې دي اتاق یې نیولې دي دوه درې انډیوالان اوبو خواته تللي دي کتغ کې او ډوډۍ تیارې دا دوه انډیوالان په مجلس سره اخته دي د شپې 1 بجې د 2 بجې د اخته دي یو د بل د نورو انډیوالانو خبرې یو د بل سره کوي قرار یو انډیوال سهار کیږي بل انډیوال ته وایي چې ماښام پر 2 بجې تاسو ټول تللی واسنم بيدل یا پلانه ستاسو مبارک داس خبره توکلې شه داس خبره د توکلې راځي ابل تکشنی ول داس خبرې کولې علما دا کار څخه منع کوي په یو صف کې ولاړ مقتدیان باید یو د بل ابل ته غیبت ونه کوي امام خو باید بيخي د مقتدیانو غیبت نور ته ونه کوي استاد خو باید بيخي د نور استادانو غیبت شاګردانو ته ونه کوي او پاس عام خلک عام دکانداران هم په دا کار او په دې حکم باندې پابند دي ورسته حضرت سلمان مبارک فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ویل من ولد آدم انا زد آدم علیه الصلاة والسلام د اولادو څخه یو زیم فايما عبد من امتي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زما د امت څخه چې هر نفر لعنته لعنه ما پراغه لعنت ویلې وي او سببته سبتا یا میغه تشکنزل کړی وي فی غیر کنه اسم ملامتانوي اچینوي فجعلها علیه صلاة رب د ازما لعنت او ازما شکنزل د هغه لپاره رحمت وګرځاوه دې خبره کوم خبره ثابتېږي دا خبره ثابتېږي چې انسان تر خپل وسه پورې شکنزل ونه کوي تر خپل وسه پورې لعنت پر چا ونه وایي ان تر دې چې زموږ د مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی وای کدی یو چاته خبيث وای خاده بيده يده او ثاد خبيث څه معنی بد انسان خراب انسان چټل انسان بیادبی ډیره ماپ مردار انسان بد اخلاق انسان بد فعل بد عمل انسان ورته دی وای لا پرتابانی امیر دا حق لري چې تاسو زجر او سزا درکړي شکنزل بنه کوي زموږ په کتابو کې زدر ښکار کولای سم چې کافر ته هم شکنزل روانه دي چاته کافر مسلمان ته شکنزل خو به خیر روانه دي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل خدای پر چا چې مال لعنت ویلی او چا چې ما شکنزل ورته کړی خدای پاکه دا د هغه لپاره رحمت وګرځي 240 حدیث ودا دا یو حدیث بلاو 215 حدیث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه حضرت ابن عباس رضي الله عنه څخه روایت دی وای حضرت عمر مبارک فرمایله اخرجوا بنا الى ارض قومنا بو مزید از مرد قوم ومزكتم يبلا وباسي بومزي فخرجنا فكنت انا وابي بن كعب بارو وتلو زوما او ابي بن كعب في مؤخر الناس دخلوا في اخر كروانو نور خلق مختوى فهاجت صحابه يورزراله فقال ابي حضرت ابي ويله اللهم اصرف عنا اذاها خدای دغه ورېزي تکلیف او اذیت مرڅ خلیلکه فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم بارخ په اندوالان ته چې ورسېدلو باران پر دې سوي و د دې بارونه ټوله لاندې و فقالوا دې راتول ما اصابكم الذي اصابنا کوم شي چې مشتر رسیدل یعنی باران پر مش سوي دي پر تس نه دي سوي دا څه پیښه ده قلت ما ورتول انه دعا الله عز وجل حضرت ابن عباس فرمایي وای ما ورتول چې حضرت ابي داسې دعا وکړه دا الله رب العزت څخه یو غوښتله ايصرف عنا اذاها چې د دې ورېزي تکلیف زموږ څخه ایستکه فقال عمر الا دعوتم لنا معكم ایا تاسو په دې دعا کې موږ نه شریکان کړي موږ ته مون باید دعا کړي وای د دې څخه دوی خبرې د حدیث څخه قدر مناسبت دی یو خبره ده چې د خپل انډیوالانو سره د خپل همزولانو سره د شو خلکو سره د خپل کور څخه بیبان ته وتل روا کار دی ګور حضرت عمر مبارک هم د خپل کور څخه د تفریح لپاره ووتی بل خبره ده چې دعا کول انډیوالان به هم یادای کله د خیر د کار اراده کول د انډیوالانو په باره کې بیم کوي کله موټر ته یو شی د خوراک لپاره پورته کوي انډیوالانو ته به مرخلي دا په ظاهره ساده خبره دي خو په عمل کې ډېر خوندور کارونه دي په سفر کې روانه انډیوالان در سره دي دوغو به خیال ساتي ګوره دا یو مبارک وای خدای پاک د دې ورځې تکلیف زموږ ته خالي کا الله دعا قبول کړله وریا زراله باران پر دې نه دي سوي پر انډیوالان وسو انډیوالان لاندې سو دي وست
چې کله سره یو ځای سول بارود تاسو ولې او باندې درسېدلې ولې دغه څه وچیاست او حالدا چې موږ ټول سامانونه لاندې سواله حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایل کاش کې تاسو مشتهم د ځانو سره دعا کړې وای. بل خبره دا ثابتېږي چې د یو عالم لپاره د یو طالب او حافظ لپاره د یو متقی او دیندار انسان لپاره تفریح ته وتل ناروا کار نه دی. تفریح ته وتل و د کتابو کې راځي دا اوس یو غړي مخکې می کتابونه کتله کتابو کې راځي چې ناروا کار لپاره نه د روا کار لپاره کولای شي. فرضاً موږ جلسو ته ځو جلسه روا کار یا دې څخه د مدرسې د کارو څخه ستړیو درسونه مټوله کال کړي یو څو ورځې تفریح بل ولایت ته ځو بل موټر کې یا د نور انډیوالانو سره ځو دا روا کار دی. روا کارو کې چې کله علما وویني بدګماني مور باندې کوي. متاسفانه په ځینو ځایو کې زموږ ټولنه داسې ده چې کله ملا په تفریح کې وویني خپل به هر هفته ارغنداب ته ځي او که ملا یو هفته ولاړی وای دی څه کوي چې دلته راځي. دا مې استادو د تپوهاوی لپاره درته ویله. الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.